اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو خویندو ورونو کشرانو مشرانو همزولو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حمد و ثنا د هغه ذات د پاره چې مالک د کائناتو دی، خالق د مخلوقاتو دی، رازق د مخلوقاتو دی او زمونږ د زړونو په پټو رازونو خبردار دی. او بیا بشمیر درود خاتم النبیین او خاتم المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او دا غې نه پس دا دعا ده چې الله رب العزت دی زمونږ څومره حاجتونه چې دي هغه حاجتونه دی الله پوره کړي. څوک قرضداري الله یې د قرضه خلاص کړي، څوک بې ګناه بندیانې په جیل کې الله یې د بند خلاص کړي، مریضانو دی الله شفای کامله ورکړي، څوک پریشان حال وي الله رب العزت دی د هغې هغه پریشاني خوشحالۍ بدله کړي. نننۍ وظیفه چې دا داسې یو ناشنا وظیفه ده، دا په لاچیانو کېږي، ښه په لاچي باندې صرف 3 لاچیانو باندې. خو دې کې چې کم برکت دی تاسو به اریان شئ چې دا د دې سره به ستاسو په کور کې د دولت سیلاب راشي. دا پیسې به داسې د پښتو په الفاظو کې به چې دا پیسې به ستاسو په کور کې هم ځای په ځای پرتې او دا پیسې به د داسې طرف نه غیبي مدد به رارواني چې تاسو به حیران یې چې خدای پاکه دا پیسې د کم ځای راځي، څوک به راځي د کم ځای نه پیسې به په خپل اوږدي ته به د امانت والا دا 2 لکه والا دا 10 لکه والا څه وخت کې بر باندې څوک د 2 روپیو اعتماد نه کوي. او کاروبار کې الله رب عزت به په کاروبار کې برکت اچي، که ته قرضدار وي الله رب عزت به توفیق درکړي چې ته دغه قرض ادا کړي. نو دا د 3 لاچیانو وظیفه ده او دا خاص کر د جمعې په ورځ چې وکړي نو ډېره بهتره ده. او دا خو داسې خبره ده چې یو دا خبره ذهن کې ونیسئ، که زه د جمعې په ورځ باندې وظیفه ورنه کړم، اوس لکه نن د اتوار ورځ ده دا وظیفه ما نن ورکړه نو تاسې وګورئ د جمعې په ورځ بیا وکئ. دا خو ضروري نه ده که چې زه د جمعې په ورځ باندې دا خو نور هم تاسو سره ښه شوله چې نن وظیفه تاسو وکتله او د جمعې په ورځې پورې تاسو هغه ذهن کې ونیوله او ځان سم په کاغذ باندې ولیکله یا هم ځان سره ډاونلوډ کړله. خو دا یو خبره ذهن کې ونیسئ چې زما وظایفو دپاره ډېر اسان شرط دی. یو د 15 وخته مونځ اهتمام کوئ، حرامو نه ځان ساتئ، په دروغو باندې مال مه خرڅوئ او خیرخواهي کوئ، د مسلمان ورور خیرخواهي لټوئ. او دویم زما د چینل سبسکرایب کول، ویډیو دا لایک کول، د دې ویډیو نه لاندې دا د موټي غونتې نشان دی دا بر طرف ته غټه ګوته ده دا وهل دي او په کمنټس کې خپل نوم یا ماشاءالله سبحان الله په شان ښایسته الفاظ لیکل، دا بس تا هغه ته اجازت دی. او که دا څوک نشي لیکلی نو د سر نه واله اخره پورې ټوله ویډیو چې چا وکتله نو بس هغه ته اجازت دی. او دا نور هم ټولو دغه کوي ویډیو ګورئ، یو سیکنډ هم مه تېروئ، هسې نه چې څه ضروري خبرې وي هغه ستاسو نه تېره شي. او بل چې کله کمنټس وکوئ نو دې ته ضرورت نشته دی چې زه جواب درکړم او که در نه کړم. بعضې کسان وایي چې ما کمنټس وکړو تاسو جواب نه راکوئ، بس زه وزګار نه یم نو بس تاسو کمنټس وشو بس زما طرف نه تاسو اجازت وشو، بس بعضې وخت کې خو جواب هم ورکړم یا د هغې کمنټس چې دی لایک کړم بس خبره. نو دا د جمعې د ورځې وظیفه ده د 3 لاچیانو باندې کېږي او د دې سره به د دولت سمندر ستاسو په زندګۍ کې راځي. دولت چونکې د انساني زندګۍ دپاره موږ چې دنیا کې وخت تېرو نو دولت ډېر ضروري دی. الله رب العزت دی هر چاله د دنیا او د آخرت دولت ورکي، مشکلات دی الله آسان کی. چا څه چې پیسې نه وي نو هغه ډېره سخته تنګ دستي تېرې پریشاني تېرې. الله رب العزت خو د دغې تکلیف اجر په آخرت کې ورکوي. خو موږ وایو چې الله رب العزت دی دلته موږ له دولت راکړي او د هغه ځای دولت نه دی هم موږ الله مالا مال کړي. طریقه کار چې دی ډېر ناشنا طریقه کار دی. جمعې په ورځ باندې چې څه ټایم هم ته وزګار شوي، سحر تا سره ټایم دی، ماسپښین در سره دی، مازدیګر دی، ماخوستن دی، 3 لاچیان به والئ، په اوداسه کې به کښېنئ او په خپل زړه به الله ته صفا کړي. څنګه به الله ته زړه صفا کړي؟ که چېرته باندې چا قرضه وه یا الله که ماله دا وس راکړو، ځکه دا وظیفې چې دي دا څوک کوي؟ دا چې هغه کسان کوي چې محتاج وي، حاجتمند دي. نو دا پردی قرض چې دا زه به ورکړم، زړه داسې صفا کړه چې دا پردی قرض به ورکوم، یا الله که ته ماله مال راکړه د غریبانانو مدد به کوم، پردي قرضونه به ادا کوم، خلکو له به قرضونه ورکوم. نو دا اراده وکړه. بیا د هغې نه پس دا 3 واړه لاچیان به دې لاس کې ونیسئ
او طریقه کار دا دی چې 3 ځل به درود ابراهیمی کوم یو ته وایي دا موږ چې کوم مونځ کې وایو دا به 3 ځل به درود ابراهیمی وي او بیا به 100 ځل سورت کوثر وي 100 مرتبه 100 ځل به سورت کوثر وي او د 3 لاچانو باندې به دم کی بیا به د هغې نه پس 1000 پیرې سوره اخلاص وي ٹھیک شو جی 1000 پیرې سوره اخلاص کوم یو ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 1000 مرتبه 1000 مرتبه به دا وي بیا به د هغې نه پس 100 ځل سورت کوثر وي بیا به 3 ځل درود شریف وي او بیا به په دې باندې چوف کی اوس به بعضې خلک وایي چې هو دا خو لکه د مولانا صاحب دومره سخت اعمال مو ته وښودل نو صاحبه داسې فری په یو ځای کې په امریکا کې فری پیسې نشته په دوبۍ کې نشته هلته هم خلک ډېر دلته نه چې امریکې ته یورپ ته ځي نو په دې لارو کې غریبانان پکې به وفات شي هلته چې لاړ شي څو کاله شرمېږي او هلته که بیا په نوکرۍ باندې ولګي نو سهار نه ماښام پورې دا پردې خبرې مه اوري داسې په عربو کې په سرو شوو کې لګیا وي نو د هغې نه خو دا ښه ده که نه په خپل کور کې چې لګیا یي او دا د الله کلام اسانه طریقه ده اسم نشته پکې 3 ځل درود شریف 100 ځل سوره کوثر ان اعطیناک الکوثر بسم الله الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر دا دوی دا به دم کې د هغې نه پس به 1000 ځل به سوره اخلاص وي د هغې نه پس به 100 ځل بیا سورت کوثر وي او بیا به 3 ځل درود ابراهیمي وي او د هغې نه پس به د 2 کیلو پی به والي 2 کیلو پی به والي هغه پی باندې به د چلو کې چای کې به کیر پوخ کی او دا لاچیان به پکې ور واچي او بیا به دا کیر چې دی پوخ کو دا ضروری نه ده چې ته وظیفه خیر دی د جمعې په ورځ وکړه دا د خالی په ورځ باندې دا صدقه وکړه د اتوار په ورځ وکړه پیر په ورځ وکړه خو دا وظیفه چې کومه ده د جمعې په ورځ وکړه نو دا به بیا کیر به پوخ کې او دا به په ماشومانو باندې صدقه کې او داسې به وکړي چې دا ماشومان به د کوڅې خپل کور ته راتننه کړي او هغه ماشومانو باندې به دا ټول کیر وخوري او د هغې نه پس به دعا وکړي به دعا به وکړي انشاءالله العزیز الله رب العزت نه چې ته څه دعا وکړي الله رب العزت ډېر غفور رحیم ذات دی او په ماشومانو ډېر زیات خوشحالیږي حضور اسلام به هم د ماشومانو سره ډېر شفقت کو او اخر کې یو درخواست کوم ما نه دا خبره هیر شي دا کومه وظیفه چې ما تاسو ته وښوده نو دې کې بیرته زما په خیال د سوال ضرورت نشته ما نه به د هغه شي باره کې تپوس نه کوئ ځکه چې ما دلته په بعضو ویډیوګانو باندې خپل واتساپ نمبر ورکړی دی نو بس چې واتساپ کولاو کما نو ما ته وایي چې تا مولانا صاحب فلان کې وظیفه ورکړې وه هغه څنګه وکړم نو زه ورته یم چې وظیفه مې هلته ورکړې ده ته مې ښودلې ده خو 2م ځل واوره 3م ځل واوره په دې باندې زه خفه کېږم نو دا مانه مه کوئ نوې څه خبرې مانه تپوس کولی شئ نو بیا دا کیر چې دی چې ماشومان باندې وخوړه او بیا د هغې نه پس به الله رب عزت ته لاس اوچت کړي سوال به وکړي استاد چې څه حاجت وي دا یو ډېر ناشنا وظیفه ده دې ته کتابونو کې لیکل شوي چې دې سره د انسان په زندګۍ کې د دولت د مال دولت سیلاب راځي سیلاب مطلب دا دی چې پیسې به داسې ډېري بس الله رب عزت به په خپل قدرت سیوا کوي دا ته هره جمعه دا عمل کولی شي 2 کیلو پیسې شي دي خو زیات نه زیات زما په خیال چې نن سبا سوچه په مخلي نو 2 کیلو په 500 روپۍ باندې ملاویږي دا په ماشومانو باندې شروع کې دا ډېر بهترین عمل دی او بس زه به اوس خپل څه تجربه ووایم چې زه ماشومان له د اتانو یا د 5 روپو ټافي ورکم الله رب عزت د هغې په څو چنده ماته را رسوي نو دا به انشاءالله د عمل ته زما خپله اراده ده دا به زه په خپله هم کومه تاسو یې وکئ الله رب العزت دې ستاسو او زمونږ د ټولو د دنیا او د آخرت چې څومره مشکلات دي هغه دې الله آسان کړي الله رب العزت دې زمونږ په زندګۍ کې خوشحالي راولي څوک بې اولاده وي الله رب العزت دې هغې له اولاد ورکړي څوک چې د چا رشتې نه وي بهترین رشتې دې ول الله ورکړي انشاءالله العزیز په داسې یو ښایسته عمل سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې پورې ما له اجازت راکوي د الله په امان